په یونین کونسل جلاله کې د پی ټی آی یو اهم وکټ پریوتو. د وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان د څنګ ملګری او د یونین کونسل جلاله د پی ټی آی بانی رکن معتبر خان د پی ټی آی نه استعفا ورکړه او په مسلم لیگ نون کې په باضابطه توګه باندې د شمولیت اعلان وکړ. د دې شمولیت په لړ کې په کمرګۍ کلي کې د یو لوی اجتماع تابع کړی شوی وه. په دې اجتماع کې د خواو شاو عامو اوسیدونکو او د مسلم لیگ کارکنانو په لوی شمیر کې شرکت وکړ. په دې شمولیتي جلسه کې د مسلم لیگ نون ضلع مردان جنرال سیکرټري او د پی کې 50 حلقې نه د صوبایي اسمبلی ممبر جمشید خان محمد مشر میلمه و. دې شمولیتي جلسې ته مشر میلمه ایم پی ای جمشید خان محمد، د مسلم لیگ ضلع مردان صدر عنایت شاه باچا ایڈوکیټ حبیب الله خان معتبر خان او د یونین کونسل جلاله پخوانی نائب ناظم جاوید خان وینا وکړه. په دې موقع باندې معتبر خان د پی ټی آی نه د استعفا ورکولو او په مسلم لیگ نون کې په باضابطه توګه باندې د شمولیت اعلان وکړ. مشر میلمه ایم پی ای جمشید خان محمد او د مسلم لیگ ضلع مردان صدر عنایت شاه باچا ایڈوکیټ معتبر خان ته د مسلم لیگ ټوپۍ په سر کړه. ولته پښتانه نو ما ویل راشه داسې کار وکړه چې ځان له پښتون وګوره. ډېرو کسانو پکې راسره رابطې وکړې، پوسټونه یې کتلي وو چې ته مرورې. ما ویل وروره داسې کار دی چې یو ځل مې خپه ښویېدلې ده، دا ځل به انشاءالله دا خپه داسې لګومه چې دا بوټ به پاتې کېږي، خو خپه به زما خوی کې نه الحمدلله. زه به داسې زیاته انشاءالله ځم. په دې کې زمونږ اشرف علي بھائی، د هغوی مشر ورور حضرت علي صاحب او امتیاز صاحب، نور تدریم المېلمانو یو زمونږ د شرګړ یو سپین ږیری دی. که تاسو هغه ته وګورئ نو تاسو به نه وایئ چې دا سیاسي کس دی او دا په سیاست کې ګرځي. که نوم یې ووالمه نو ډېر ملګري پېژني، که نوم یې وام نلمه نو ډېر ملګري پېژني. یو کال وشو تقریبا په شیرګړ کې ګیر کړم. ما ته یې ویل که ته دې پارټۍ ته راځې او ته د خپلې پارټۍ نه خفې نو زه به تا له عزت در کوم، کار به دې نه کوم. زه به په سپینه ږیره تا ته پاسمه، کار به دې نه کوم. خو کم از کم د خپلو خپلوانو او د کلیوالو په مخ کې به دې دروند پاسوم. عزتمنو بابا د شیرګړ که لږ لاس اوچت کړي چې دا ملګري وپېژني. ډېر کلک ورکر دی د جمشید مومند صاحب او د عمران شهید پارټۍ. الله دې دوی قدر وکړي چې زه د دې غلطې لارې نه رادېخوا کړم. زما 2008 نه ته ثبوت که دلته یو علي محمد خان داسې یو بورډ لګولی دی چې یاره هغه موږ امید کوو یاره دا به راځي او ما ته به په دې ځای کې افتتاح کوي، بورډ یې راته لګولی. داسې یو بورډ ما ته ثبوت کړه، بلکل په پي ټي آی کې ګرځه. خو هغې باوجود ما سترګې پټې کړې، ما نن به خدای خیر کړي، سبا به خدای خیر کړي. ما 12 کاله سټرګل وکړ دې پارټۍ دپاره، د میرټ، د انصاف، د کرپشن خلاف، خو هېڅ مې ونه لیدل په ګراونډ باندې. د 12 کاله محنت نه بعد زه یوت ته دا یو میسج ورکوم چې ته کله په فیسبوک باندې پوسټ ورکړي چې که چیني په 5000 روپۍ کیلو شي نو زه به عمران خان سپورټ کوم، یا یو کس پوسټ وکړي وایي که عمران خان سره یو کس ولاړ یا به زه یم. خدای دې غر کړه چې غر چې 12 کاله زه ولاړ یم. د عمران شهید ګروپ ته راځه، زه درته دعوت درکوم او انشاءالله یو مبارکي بله درکوم چې د بېګا راسې را سره خپلو مشرانو ټولو رابطې کړي دي او په دې الفاظو مې ورته ویلي دي چې اوس پکې هېڅ هم نه کېږي. اوس خبره د پښتو ده. ما هم جامې کمیس او پرتوګ اچولي دي او هغه هم پښتانه دي. ما لږ نه دی واده، ما هغوی نه ټایم اخیستی دی، هغوی له مې ټایم ورکړی دی. انشاءالله به راځي او دا پروګرام به زه کوم، که د چا زړه ښه او که د چا زړه بد. د حسین ماما پروګرام لا په سایکل باندې وړم. دا خبره ټول ښه په غور سره واورئ او میډیا والا ته وایم چې زه نه ستاسو د میډیا زور ګورم چې د اواز به تاسو کوم ځای ته رسوئ. ما ته دې په قرآن او په قسم باندې ثابته کړي، زه به وګورم. صادق حسین د باجوړ سړی دی. د باجوړ نه 2 لاسه او 2 خپې راغلی، یا تربګنۍ وي یا په خپله تبه راغلی. 2 لاسه 2 خپې راغلی. علي محمد خان وایي چې زه کرپشن نه کوم، زه غلط سړی ځان ته نه پرېږدم. نو زه نن تاسو ته ثابت وکړم. صادق حسین 2 لاسه او 2 خپې راغلی. 2 رونه یې د نن نه 20 کاله مخکې په المسلم سکول کې یا 18 کاله مخکې په المسلم سکول شیرګړ کې ټیچران ودرېږي. صادق حسین په اسلام آباد کې
په یو پرایویټ اداره کې په 11000 روپۍ باندې نوکر و. ډېر څیزونه داسې وشو چې عمران خان صاحب هغه امداد راولېږه دې حلقې ته انای 22 ته پیږي 55 ته زمونږ د حلقې په شانتې ټولې صوبې ته راولېږه چاته لږ او چاته ډېر. صادق حسین هغه تقسیم کړو د هغې نه سټارټ والی په 2012 کې ورته علي محمد خان وویل چې ته به راځې او ما سره به الیکشن کې موږ خو پټانګه پارټي ده پټانګه پارټي مشهوره وه ته به ما سره الیکشن کې. صادق حسین راغی په 2012 کې پرایویټ نوکري و هغه یې پرېښوده. صادق حسین په 2012 کې راغی سایکل ورسره نو ما په سایکل باندې ګرځو. یو ورځ موږ ته د سایکل دا شاته د کیریئر ورته وایي که څه دا مات شو نه زما سره 10 روپۍ وي نه د هغه سره به چې موږ ګډ کړی دا تپوس هغه به وکړي اوري. د هغې نه بعد د 2013 الیکشن وشو د 2015 پورې علي محمد خان چغې والې موږ هم چغې والې چې موږ سره فنډ نشته موږ چاله کار نشو کولی موږ په اپوزیشن کې د نواز شریف صاحب حکومت و 18 پورې راغی د 18 پورې یو پیسه راته سره نه وه د 18 نه واله تر 20 پورې صادق حسین نن په اتحاد کالونۍ کې په 3 लाख روپۍ مرلای او هغه کور آبادېږي. صادق حسین سره د مرلې د 3 लाख روپۍ د کوم ځای نه رالي یو مرلۍ واخېسته 3 लाख روپۍ د کوم ځای نه رالي. صادق حسین سره د 17-18 लाख روپو ګاډۍ ورسره دا د کوم ځای نه رالي. او صادق حسین چې دا نن په کوم ټیس ټپاس کې ګرځي او دی اواز دا کوي چې زه کرپشن نه کوم زه غلا نه کوم زه ډاکو نه یم نو ته چې چاته ډاکو وې نن هغه لقب زه تا ته استعمالوم چې ته به په قرآن او په قسم باندې دا ثابته کړي علي محمد خان سره به کښېنې او دا به ورته ثابته کړي چې علي محمد خان زه چې کله تا پارټۍ ته رالم او په 2012 کې کله زه تا راوغوښتم او په 13 کې مې تا سره الیکشن وکړو زما سره دا سرمایه وه نن زما سره دا سرمایه ده یا د پاجوړ کې ما پټي خرڅ کړي دي یا مې دلته په جلاله کې د ترونو ماماګانو ځمکه هم یې خرڅه کړې ده یا چې کوم دی نو ما سره د پلان نیکه پر پرته وه هغه مې خرڅه کړې ده او ما پې خپل ځان په ټیسټه پاس کې کړی ګاډۍ مې پیدا کړي یا مې په اتحاد کالونۍ کې کلی کور اخیستی یا مې پې د 70 لکو روپو چې کوم دی نو خرچه کړې ده یا مې هغه په 6 لکو روپۍ نقشه جوړه کړې ده. دا خبرې به ته ثابت کړې په قرآن قسم به وکړي زه به ومنم او دا حلقه به ومني. ام پی ای جمشید مومند زما مشر دی زما مشر به وي او انشاءالله تر عمره به وي. زه د پاکستان مسلم لیگ نون ام پی ای جمشید خان مومند په عمران شهید ګروپ کې ښه په هوش حواس سره از جمشید مومند سره ښه په نره سره د ترونو زامنو سره د خپلو مشرانو ښه په نره باندې اعلان کوم بیا صاحب ته صدر صاحب ته خواست کوم چې هغوی راځي او په خپل لاس معتبر ته ټوپۍ کړي. معتبرخانه پخیر علی او مبارک مبارک. نو ډېر خوشحاله شوم چې د کلي په هر یوه کوڅه د بجلۍ په هره کمبه او د سوی ګیس په هر یو پیپ باندې نن د پاکستان مسلم لیگ نن زمونږ د دې ډلې زمونږ سیکرټري صاحب او ایم پی ای صاحب او ستاسو د ټولو شمله جمشید مومند صاحب هغه نښه په هغې باندې لګېدلې ده. نو که یو طرف ته دا مومندو شمله د عمران مومند په صورت کې یا د جمشید مومند په صورت کې تاسو اوچته ساتلې ده نو بل طرف ته د دقې مومندو ستاسو شمله څنګه عمران مومند خدای تعالی دې وبخښي چې اوچته ساتلې او داسې جمشید مومند اوچته ساتلې ده او چې کوم ځای ته دي کوم ځای ته دې تشریف وروړي زموږ په مردان کې په پېښور کې په دې صوبه کې نو نن په دې صوبه کې د پاکستان مسلم لیگ نون جنډا او د مومندو کبیرې جنډا دې جمشید مومندو چې تر کړې ده او زمونږ د فوجیانو کې هم دغه لګړ بګړ شته نو د لګړ بګړ د خولې نه تاسو دا سیټ راویستې دی او دې جمشید مومند ته هم دا ډېر یعنې دغه لګړ بګړ چې کوم دی نو زمونږ پاکستان مسلم لیگ نون دا نوم د ختمولو دپاره او د پی ټي آی د عمران د اوچتولو دپاره چې کوم کردار ادا کړی نو هغه د هېچ چا نه اوس پټ نه دی په هغې باندې چې هر څومره بحث وکړي نو هر یو سړی د دې شي د خبر دی. د ټولو نه وړاندې خو زه معتبر خان ته د هغه خاندان ته د هغه دوستانو ته د هغه کلیوالو ته په پاکستان مسلم لیگ نون کې په شمولیت باندې د زړه د کومې نه د زړه تن نه مبارکي ورکوم او دا هیله او دا امید ورکوم چې انشاءالله ته به زموږ سره په دې قافله کې خوشحاله موږ به ستا عزت کوو ستا د مشرانو
ستا مشران چې راځي موږ به هغې ته د کټ سر پرېږدو چې کشر یې د هغې په سر باندې به شفقت لاس انشاءالله راکوي. معتبر خان ډېر د سوخته خبرې وکړې او دا حقیقت دی چې دا ډېر کم کېږي چې په مرکز کې حکومت او په صوبه کې حکومت او د هغې نه یو داسې تیز ورکر یو داسې چې په بانیانو کې راځي هغه ورکر دغه پارټۍ نه په غیر موقع باندې ځي، دا ډېره سخته خبره ده او دا د حکومت د ناکامۍ موږ ورته ثبوت دی چې کله دواړه حکومتونو په کې د هغه ورکران ځي نو د دې نه غټه ناکامي به د پارټۍ نه وي. نو زما خیال دی چې د پاکستان تحریک انصاف د زوال آثار شروع شي. معتبر خان غوندې خلک په دې ملک کې مور دین 60% د 60% نه سیوا د معتبر خان غوندې یوت دی په دې ملک کې او هغې ته ټولو ته دا باور ورکړی شوی و، هغې ټولو ته دا باور او دا یقین ورکړی شوی تاسو دپاره و موږ 50 لاک کورونه جوړو، تاسو له موږ 1 کروڑ نوکرۍ درکوو، تاسو ته به د تعلیم او د صحت سهولیات ستاسو په درشل باندې میلاویږي، تاسو ته به هر یو څیز په ارزان او په اسان قیمت باندې میلاویږي، تاسو ته به بجلی شپه او ورځ میلاویږي، تاسو ته به ګیس ارزان میلاویږي، تاسو ته به اوړه ارزان میلاویږي، تاسو ته به هر قسمه د ژوند ضرورت چې کوم دی به تاسو ته ستاسو په درشل باندې په اسان او ارزان میلاویږي. د دغه یو اواز د کبله زموږ چې دا څومره یوت دی دوی ټولو بیټ له ووټ ورکړه او نن 2 کاله څه د پاسه 2 کاله د دې حکومت وشو. تاسو یقین وساتئ چې ما پرې زه خو د اپوزیشن ممبر یم، تر اوسه پورې حکومتي بیچ ممبر ته 1 ټکه فنډ لا نه میلاو شوی. تاسو ولیدله چې په تېر حکومت کې کوم د وړو تر وړه په 600 هغه اوس په 1400 باندې ده، د سترو توله په 500,000 هغه اوس په 1,00,000 او په 60,000 باندې ده، ډالر په 120 باندې هغه لاړې 170 ته، چینی په 500 روپۍ هغه لاړه 110 ته، په هره دویمه ورځ باندې بجلی ګرانېږي، په هره دویمه ورځ باندې ګیس ګرانېږي، په هره دویمه ورځ باندې د څومره د زمیندار سره متعلقه شی دی هغه ګرانېږي. نن د دې وطن کباړه وطن کې ده، کباړه وطن کې او چا چې راوستي دي هغې مستقبله وګونه د کوزولو کوشش کوي، خو دا هغه شی هغوی خپلې اوږې ته خېجولی دی چې دغه خلک یم چې چللی والله که ته راوکشي. نو معتبر خانه نن 2 کاله وروسته د پاسه 2 کاله 50 لکه کورونو شروعات شوي زمونږ په دې ځای کې خو نه ښکاري نشته، د 1 کروڑ نوکرو شروعات شوي، هغه د 600 تر وړه لاړه 1400 روپو ته، د ژوند هر یو ضرورت چې نه هغه د اسمان سره خبرې کوي. غریب سړی په دې وطن کې په ژوند باندې ستومانه دی. چا نه واضح اعلان کړی دی که نواز شریف خالي نو بیا موږ هم غلی. خدای ته وګورئ دا بکواس د نن نه پس بند کړئ. حکومت ته تنبیه ورکړی چې د نن نه پس دا بکواس خو نه کړي. که نواز شریف غلی بیا موږ هم غلی. په تیر حکومت کې چې په سی پیک باندې څومره په تیزۍ باندې کار و دومره په تیزۍ باندې په دې کار په هغې باندې ودرېد. 80 اربه ډالره سرمایه‌کاري میا نواز شریف راوړې وه، هغې په اوبو باندې راوکړه. د دې وطن د خلکو عزت او ناموس یې ختم کړ. پرون په 400 کې یو سړی لګیا دی، هغه د ناموس رسالت د هغې بېعزتي کوي لګیا دی. د دې نه مخکې په پېښور کې وشو، د دې نه مخکې په اسلام آباد کې وشو. دا څنګه حکومت دی چې په دې کې د روزانه په بنیاد باندې زموږ د نبي او د اصحابانو د هغې بېعزتۍ کېږي؟ دا حکومت په بېله ایجنډه باندې راغلی دی. د دې حکومت ایجنډه جدا ده. دا د یهودیت او د قادیانیت د حکومت دی. په دې کې قادیانیانو ته تحفظ حاصل دی، په دې کې یهودیت ته تحفظ حاصل دی، په دې کې لیبرل خلک چې کوم و د موږ وایو چې دا بلکل آزاد خلک دی هغې ته تحفظ حاصل دی، خو په دې کې څوک د دین ناره وایي یا کلمه وایي د هغې پکې ځای نشته. دا چې په کومه ناره راغلی دی هغه ناره وپېژنه. د اسلام آباد د هغه غلاظت نه او تعفن نه زموږ نن ټوله معاشره خرابه ده.
یوت چې په کوم امید باندې دی حکومت له ووټ ورکړی و دی پارټۍ له ووټ ورکړی و هغه رو راښکاره کېږي او انشاءالله چې 2 کاله یا 3 کاله د حکومت پاتې کېږي چې دا زمونږ زړه دی چې دی پاتې شي چې دې ته پته ولګي د خلکو چې دا په کومه ایجنډه باندې راغلی و د ده سوچ او فکر سو او ده د خلکو له څه ورکول چې د خلکو باندې ښکاره شي نو ته خفه کېږه مه دا د ټولو خلکو دا یول دی ته چې نن کومه ګیله کې دا ګیله د هر یو سړي په خوله باندې ده موږ پارټۍ ته په یو ځل باندې تللي وو دا موږ صرف د دې دپاره تللي وو چې زموږ د علاقې خوشحالي او د دې ترقي به راشي په اربونو روپۍ موږ د علاقې له راوړی وې په خپل محنت باندې او ستاسو په محنت باندې ستاسو په جذبه باندې نن په هغې کې د تېرو 2 کالونو رکاوټونه جوړېږي او موږ هغه یو رکاوټ لرې کوو او بیا پکې رکاوټ جوړېږي زه نن اعلان کوم د دې ځای نه دا زما خپل کلی دی زه نن اعلان کوم که چېرته په دې کار کې زه رکاوټ یم نو خدای دې ما د کچه پچه تباه او برباد کړي او که نه چېرته په دې کار کې علي محمد خان رکاوټ دی او د هغه کارداران رکاوټ نو خدای دې هغه سره د کچه او پچه تباه د خپل کار تپوس وکړه چې ما تاسو له اواز درکړه راپاڅئ به راپاسو به د خپل کار به انشاءالله په زور باندې کوو انشاءالله دې ته به حاجت هم رانشي بار بار موږ درته وایو چې بهی ته تکړه شه ته وفاقي منسټر یې تکړه شه ستا حکومت دی په وفاق کې په روډونو کې پیسې راوړه په پاکو اوبو کې پیسې راوړه په صحت او په تعلیم کې پیسې راوړه په بجلۍ کې پیسې راوړه موږ به ستا د زنده‌باد ناره وو موږ د دې علاقې د خوشحالۍ او د زنده‌باد ناره ولې ده ستا ناره به موږ که تا د دې خلکو خدمت وکړو د دې علاقې چې څومره مسایل دي هغه د لارې کوڅې دي که هغه د بجلۍ دي که هغه د سړک دي زه د دې ځای نه د دې کلي د دې سړک اعلان هم کوم دا کوم چې جلالات کتلی د دې د بجلۍ اعلان هم کوو د دې د سویچ اعلان خو شوی دی په خپل ځای باندې انشاءالله ډېر زر وشي او د دې د لارې که لاره کوڅه کې کم کار پاتې باقي مانده کار نو د هغې ټنډرې شوي 22 تاریخ باندې نو یو هفته پس به بل ټنډر هم انشاءالله لګي موږ سره په لارو کوڅو کې ښې بلا پیسې دي دا د ټولې علاقې دپاره د ټولې حلقې دپاره بیا خصوصا د جرایه دپاره هم ډېرې دي نو یو کار به انشاءالله پاتې کېږي نه زمونږ ملګري د سارخوړ کورونو د هغې اسلام آباد کورونه چې کوم دغه راغلي فواد د دې د واټ سپلای د دې د سروې یو وخت مخکې شوی د واټ سپلای د سړکونو د لارو کوڅو انشاءالله په هغې باندې به ډېر زر کار شروع کېږي په 22 تاریخ باندې زموږ ټینډر دی هغه به وجود د خیال سره باقي چې په دې علاقه کې څومره کار دی د ترقۍ د خوشحالۍ انشاءالله ټول به زما طرف نه دا امید دی چې زموږ په لاس باندې به انشاءالله کېږي د دې کار به پکې نه ښکاري او زموږ کار به انشاءالله د لنده ستوري په شان